السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، فننی ویډیو د فیسبوک سیټینګ کې کوم اپشن چې راکوي په نمبر به مونږ تاسو هر یو اپشن پیژنو چې په دې کې مونږ تاسو په کومې طریقې سره سیټینګ کولی شو. که چېرته مونږ تاسو سیټینګ ته راشو نو په سیټینګ کې سیټینګ اینډ پریویسي کې سیټینګ اپشن کې مونږ تاسو ته بیخي زیاتې اپشنې راځي چې د دې پیژندل هر یو کس لپاره زیات ضروری دي. نو په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو پرسنل انفارمیشن همدارنګه دوستانو دلته کې که مونږ تاسو سیکیورټي اینډ لوګین اپشن دا دوه اپشنې وپېژنو. پر روانه ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته زه دا ټوله اپشنې در پېژنم. د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. دوستانو ورځو دلته کې پرسنل انفارمیشن ته. کله چې تاسو دې ځای ته تلل غواړئ په درو کیلو باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ اینډ پریویسي اپشن دلته کې تاسو ته ښکاري، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. بیا په سیټینګ اپشن کلیک کړئ. په سیټینګ کې به پرسنل انفارمیشن تاسو ته به ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې ګورئ دوستانو نام، له دې ځای څخه تاسو نام چینج کولی شئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو نه اولنی اخرنی نام غواړئ هغه به ورکړئ. هغې وروسته به په چینج نام باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو نه پاسورډ غواړئ، پاسورډ به ورکړئ. د همدې ایډۍ یو پاسورډ وي هغه به ورکړئ. هغې وروسته به په سیو چینج باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو کنټیکټ انفو اپشن باندې که چېرته مونږ کلیک وکړو دلته کې مخکینی مونږ کوم نمبر چې ورکړی وي هغه راځي. هغې وروسته لاندې تاسو ته دوه اپشنې درکوي، ایډ نمبر، ایډ ایمیل اډرس. کم چې ضروري اپشنې وي دوستانو مونږ تاسو به ضروري اپشنې په دې کې پېژنو. نو دلته کې تاسو ایډ فون نمبر باندې چې کلیک وکړئ تاسو یو نوی نمبر پکې ورکولی شئ. په هغې نمبر په تور بیا هم تاسو خپله ایډي چې کوم دو کنټرولولی شئ. مطلب کله چې تاسو دلته کې دوه نمبرې ورکړئ په هغې کې تاسو نه یو نمبر ورک شي نو تاسو دوهم نمبر په ترو هم د خپل فیسبوک هیر شوی پاسورډ یا خپل فیسبوک آیډي لوګین کولی شئ. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آیډۍ کې مو ایمیل نه وي تاسو ایمیل پکې ایډ کول غواړئ نو ایډ ایمیل اډرس اپشن دلته کې به تاسو ته ښکاري. زه تاسو ته درښیم دی په دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو خپل ایمیل ایډ کولی شئ. ایمیل ایډ کولو لپاره به ایډ ایمیل باندې کلیک وکړئ، خپل ایمیل به ورکړئ. تاسو ایمیل ته یو کوډ درلګي هغه کوډ به راوالی دلته کې به ورکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو یو خپل ایمیل هم پکې ایډ کولی شئ. که اوس مونږ ورشو ایډنټي کنفرمیشن ته دلته کې تاسو خپل فیسبوک آیډي ویریفای کولی شئ. په کنفرم یور ایډنټي باندې چې کلیک وکړئ بیا به تاسو د خپل یو ملک انتخاب وکړئ. هغې وروسته تاسو نه یو څه پوښتنې کول غواړئ د هغې طریقو سره به تاسو خپل هغه اپشنې ورته سلیکټ کړئ. هغې وروسته به د خپلې آیډي کارډ یو تصویر ورکړئ، خپل آیډي به ویریفای کړئ. دلته کې دوستانو منیج اکاونټ باندې کله چې تاسو کلیک وکړئ له دې ځای څخه تاسو خپله ایډي د یو وخت لپاره بندولی شئ. که چېرته غواړئ تاسو یې مکمله ختم کړئ نو له دې ځای څخه ختموه هم شئ. کله چې تاسو غواړئ یو ټیم لپاره خپله ایډي بنده کړئ بالکل ستاسو ایډي څوک ونه ګوري نو بالکل له دې ځای څخه بندولی شئ. د دې لپاره په ډي اکټیویټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو نه یو ریزن پوښتنه کې هغه انتخاب کړئ. هغې وروسته کنټینیو باندې کلیک کړئ. بیا تاسو ته وایي چې که چېرته تاسو په دومره ورځو کې خپله ایډي بیرته لوګین نه کړه نو ستاسو ایډي مکمله ډیلیټ کېدا هم شي. دلته کې دوستانو بیرته مونږ راځو د پرسنل انفارمیشن سیټینګ مونږ مکمل زده کړه وکړه. اوس ورځو دلته کې تاسو ته ښکاري ټرانسلیټ فار پوسټ، ایډز، پیمنټ، فیسبوک پای. دا درې اپشنې زمونږ په استعمال کې نه راځي، ضرورت نه ورته لرو. بیا هم که چېرته تاسو دې زده کول غواړئ مونږ ته یې په کمنټ کې لیکلی شئ. خو ورځو سیکیورټي اینډ لوګین ته. دا هم یو ضروري سیټینګ ده چې مونږ تاسو ته یې پېژندل زیات ضروري دي. دلته کې که مونږ چېرته په دې باندې کلیک وکړو ګیټ الرټ اپشن باندې مونږ کلیک وکړو په دې اپشن کې سیکیورټي اینډ لوګین اپشن کې مونږ تاسو ته اولنی اپشن کې دلته کې نوټیفیکیشن، میسنجر، ټیکس میسیجو درې اپشنې درکوي. تاسو ایمیل فون نمبر هم له دې ځای څخه ور ایډ کولی شئ. کله چې ستاسو ایډي
څوک لوګین کی یا بل داسې نوټیفیکیشن وي تاسو غواړئ فیسبوک کې نوټیفیکیشن هغه کوئ له دې اپشن څخه دې باندې کلیک وکړئ آن یې کړئ نو بیا به ستاسو ایډي چېرته لوګین کیږي نور همداسې نوټیفیکیشن به په فیسبوک کې راځي که میسنجر ایډ کوئ په میسنجر کې به تاسو ته نوټیفیکیشن راځي که ټیکسټ میسیج ایډ کول غواړئ نو ستاسو موبایل نمبر ته به ستاسو فیسبوک میسیج درلګي چې ستاسو ایډي درته لوګین شوه بعضې ضروري میسیج چې کمې دي هغه به تاسو ته په ټیکسټ میسیج درلګي نو دا و په سیکیورټي اینډ لوګین کې اولنی اپشن اوس ورځو دلته کې به تاسو ته ښکاري چې ستاسو پسې آل په دې اپشن کې پسې آل باندې چې کلیک وکړئ دلته کې ټول ستاسو هغه موبایل راځي چې کوم موبایلو کې ستاسو فیسبوک آی ډي لوګین وي نو له دې ځای لاندې اپشن تاسو ته ښکاري له دې ځای څخه یې لوګین کوای شئ که چېرته لوګ آوټ کوای شئ له هغې ځای څخه ختموای شئ لکه دلته کې ګورئ دا یو موبایل دی په دې کې زما آی ډي لوګین دو نو زه غواړم له هغې موبایل څخه یې ختم کړم نو په دې درو ټکو باندې کلیک وکړئ لوګ آوټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو له هغې موبایل څخه ستاسو آی ډي چې کوم د دوستانو هغه ختمه شوه نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ بل موبایل کې چې ستاسو آی ډي پاتې وي له خپل موبایل څخه یې په دې طریقې سره ورختموای شئ چینج پاسورډ درکوي د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چې کوم دی په دې طریقې سره بدلوای شئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو اولنی چې ستاسو د ایډي کم پاسورډ وي اوسو هغه به ورکړئ بیا اوس چې تاسو کم نوی پاسورډ ورته انتخابوئ هغه به ورکړئ دلته په دې خانه منځنۍ خانه کې مو چې کم پاسورډ انتخاب کړو هغه به خام ریټیپ نیو پاسورډ خانه کې خام ورکړئ اپډیټ پاسورډ به کوئ نو ستاسو پاسورډ به چینج شي په سیکیورټي اینډ لوګین اپشن کې موږ درې اپشن زده کړې څلورم اپشن کې یوز ټو فیچر اتریزیشن په دې باندې چې کلیک وکړئ دا تاسو چې کوم دی ټیکسټ میسیج همدارنګه اپ هم انتخابوای شئ کله مو چې دا آن کړل نو دوستانو ټیکسټ میسیج انتخاب وکړئ نو بیا ستاسو ای ډي چې تاسو لوګین کوئ یا بل څوک په خپل موبایل کې لوګین کوي نو ستاسو موبایل نمبر ته به یو پاسورډ درځي یو کوډ به درځي هغه کوډ چې ورکړئ تاسو به ای ډي لوګین کوای شئ کنی نه به شئ لوګین کوه نو ټو سټیپ ویریفیکیشن دی ته وایي همدارنګه ایپ پاسورډ تاسو ته ښکاري په دې باندې چې کلیک وکړئ دوستانو دلته کې تاسو یو پاسورډ جنریټ کوای شئ خو د دې پېژندل هم داسې خاص ضروري نه دي ایډرایزد په دې اپشن کې په دې اپشن باندې که چېرته تاسو کلیک وکړئ دوستانو په دې باندې کلیک کولو سره نو دا چې کوم دی دا هم زموږ په موبایل کې کار نه کوي ګیټ الراټ اپشن ریکور ایکسټرنل اکاونټو سی ریسنټ ایمیل فرام فیسبوک همدارنګه صافي بروزر د نور اپشن چې کوم دی دوستانو دا ته به انشاءالله که چېرته غواړئ زه ویډیو درته پرې جوړه کړم نو ما ته ویلی شئ خو بیا هم زموږ په استعمال د فیسبوک اکاونټ استعمال کې د دې دومره خاص ضرورت نه راځي نو دوستانو که چېرته مو د ویډیو در سره خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ انشاءالله په روانو ویډیو کې به زه تاسو ته د ایپس اینډ ویب سایټو همدارنګه نوره کم پریویسي سیټینګ فیس همدارنګه پروفایل اینډ ټیګینګ پبلک پوسټو بلاکینګ لوکیشن اکټیو سټاټس دغه شان فیسبوک کې کومې نور اپشنې چې دي دا به زده کوو نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ تر بلې ویډیو د لیالا په امان